د حق لارې هر پیغام ته چې پس پکه ګوري رب وړاندې کړي اسلام ته چې پس پکه ګوري. دویم اصل دا ده چې څنګه وحدت وساتل شي په مابین د مسلمانانو. طریقه یې دا ده چې ټول مسلمانان تمسک بالکتاب و سنت، ټول مسلمانان خپل مخ ته مقطع او فیصل د خپلو اختلافاتو کتاب الله او سنت رسول وګرځوي، اختلافات ختمیږي په دې باندې. دغه کار د ده دپاره کیږي چې د ټولنې ټول افراد اصلاح شي، نو یو جماعت جوړ شي. څلورم اصل دعوت د دغه جماعت ده چې نور خلک را دعوت کی د دغه اصلاح دپاره په دې جماعت کې داخل کی، او الله جل جلاله د دغه کار دپاره ترغیب هم بیان کړی ده چې دغه دعوت چې د ټولنې اصلاح ته کوي دا د فلاح او د کامیابۍ وسیله ګرځي، او د دغه دعوت پرېښول سبب د تفرق او د اختلاف کیږي. بیا ټولنه کې درد راځي، نفرت راځي، خلک پر یوه پر بله خوا سره دي. ټولنه کې چې درد راغی کمزوري په خپله راله، بیا د اسلام ټولنه کمزورې شوه، پر کافر باندې برلاسۍ نشي پیدا کولی. بیا له دې وروسته تسوید الوجوه، هغه خلک چې تفرق ته بلنه ورکوي، هغه خلک چې مسلمانانو کې وسوسې اچوي، هغه خلک چې مسلمانانو کې زار شیندي، هغه خلکو به مخان د آخرت په ورځ ستور وي. تبییض الوجوه، کم خلک چې د جماعت مکمل ارکان وي، دعوت الله کوي، دعوت الحق کوي، د دغو مخان به په آخرت سپین. کلام ته چې پس پکه ګوري د خوږې مینې خو کلام ته چې پس پکه ګوري رب وړاندې کړي اسلام ته چې پس پکه ګوري.